السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د سریلانکا چې کوم ټیسټ میچ روان دی، د دې سیریز یوازینی ټیسټ میچ روان دی. افغانستان ټیم خو صحیح په اولنی اننګز کې بیکاره کارکردګي وکړه، خو په دویم اننګز کې افغانستان ټیم په ټیسټ کرکټ کې دنیا ته ثابت کړ چې بالکل افغانستان ټیم کولی شي چې په ټیسټ میچ کې یو بهترین پرفارم شو کولی شي. افغانستان ټیم چې نن څومره ښایسته بیټینګ کړی دی، د افغانستان د درې بیټسمنانو ابراهیم ځدران، نور علي ځدران او رحمت شاه زرمتي چې څومره بهترین پرفارم شو کړی دی، د دې د دغه ننني پرفارم چې څومره موږ صفت وکړو، څومره موږ تعریف وکړو، نو هغه به کم وي. یو آوټسټینډینګ پرفارمنس شو کړی دی، درې واړو بهترینه لوبه کړې ده، فضل پورې لوبه کړې ده. افغانستان ټیم انشاءالله یو مستحکم پوزیشن ته روان دی. که دغه ټیسټ موږ څلورمې ورځې پنځمې ورځې ته وګورو، نو ډېره بهترینه به ثابته شي د افغانستان دپاره هم او د سریلانکا دپاره هم. دغه ټیسټ میچ به انشاءالله ډېر خوندور میچ ثابتېږي. د دغه میچ ننني مکمل سکور کارډ څه شریکوم. سریلانکا چې کوم سکور په افغانستان باندې اړولی و، 240 سکور صرف هغې سکور ته پاتې چې افغانستان 240 سکور پوره کړي، نو افغانستان به هغې نه وروسته بیا سریلانکا ته ټوټل ورکوي او انشاءالله چې یو 300 پورې 350 پورې ټوټل ورکړي او سریلانکا ته اخرنۍ ورځ ورکړي، نو انشاءالله افغانستان ټیم کولی شي چې افغانستان ټیم سره چې کوم بالران دي، خاص کر نوید ځدران، قیس احمد، نجات مسعود، ضیاء الرحمن اکبر، سلیم صافی، څومره چې افغانستان بالران دي هغې په بالینګ کې هم ثابته کړله. پرون 406 سکور باندې کسو باندې افغانستان سریلانکا 6 آوټ کړي او د هغې نه دې خوا ډېر په کم سکور کې سریلانکا 4 لوبغاړي آوټ شو. ننني سکور کارډ څه شریکوم نن یو ځل بیا ثابته کړه په ټیسټ کرکټ کې هم دنیا ته چې افغانستان ټیم په اولني اننګز کې په 108 باندې ټول آوټ شوي دي، نو نن یې په 109 باندې صرف او صرف یو لوبغاړی یو وکټ ورکړی ده چې هغه نور علي ځدران په 40 سکور باندې آوټ شوی دی. او کوم بهترین سټارټ چې ابراهیم ځدران او نور علي ځدران واغستو، دغه سټارټ یو په زړه پورې سټارټ و، 106 سکور باندې اولنی وکټ د افغانستان لاړله. همدغه وجه و چې یاره د هغې نه وروسته رحمت شاه هم ښه پرفارم د ابراهیم ځدران سره روان کړی دی او ګورو چې انشاءالله افغانستان به یو ښه ټوټل ورکړي. افغانستان 109 سکور کړی دي، یو وکټ یې صرف د لاسه ورکړی دی. ابراهیم ځدران پکې صحیح زوال ده، د ابراهیم ځدران مینوال ته یې ډېر مبارک وي. یو سکور کړی دي. نور علي ځدران ورسره نن بیا بهترین پرفارم شو کړی دی، 40 کړی دی. رحمت شاه ناټ آوټ دی په 40 خو ابراهیم ځدران په یو سکور باندې ناټ آوټ دی. افغانستان چې کوم دویم وکټ پارټنرشپ دی، ابراهیم ځدران او رحمت شاه یو بهترین پرفارم هم روان کړی دی. سریلانکا 109 کړی دي. افغانستان ننني بولینګ طرف ته راځو چې نوید ځدران پکې بهترین بولینګ کړی دی. 4 مهمې وکټې د خپل ټیم دپاره اخیستې دي. قیس احمد بیا هم 2 وکټې اخیستې، نجات مسعود بیا هم 2 وکټې اخیستې دي، ښه بولینګ یې کړی دی. ضیاء الرحمن اکبر، سلیم صافی او داسې نور بالرانو وکټې نه اخیستې، خو بهترین بولینګ کړی دی. نو صرف 240 سکور پاتې. افغانستان ټیم چې صرف 240 سکور وکړي، نو افغانستان ټیم به هغه ټریل چې کوم دی، هغه سکور چې کوم افغانستان ټیم ته سریلانکا ورلولي هغه سکور به پوره شي او د 240 سکور نه پس به افغانستان ټیم انشاءالله یو غټ هدف، یو غټ ټوټل به سریلانکا ټیم ته ورکوي. دغه ټیسټ میچ که افغانستان ټیم ونه ګټي، نو سریلانکا ټیم ته انشاءالله په اسانۍ سره نشي ګټلی. افغانستان ټیم به یو ښه لوبه کوي او د ابراهیم ځدران مینوال ته یو ځل بیا هم ډېر مبارک چې ابراهیم ځدران سلیزه ووهله په ټیسټ میچ کې، سلیزه ووهله، یو بهترین پرفارمنس سریلانکا خلاف شو کو. نو افغانستان انشاءالله یو غټ ټوټل ورکولی شي. که تاسو هم د ابراهیم ځدران مینوال یو د افغانستان په دغه ښایسته پرفارم باندې خوشحاله شوي وئ، نو دغه ویډیو د دغه اکاونټ دپاره لایک هم کوئ او د دغه اکاونټ دپاره ابراهیم ځدران، نور علي ځدران او رحمت شاه د ښه پرفارم دپاره یې مخکې شیر کړئ چې ټول ملګري د دې د پرفارم نه خبر شي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د ویډیو مخکې د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د افغانستان د بریا په هیله باندې نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.